السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ام سی بي بریکر د نصب کولو د اهمیت او فایدو پر رابطه باندې ده. ام سی بي بریکر یوازینی هغه اتومات برقي وسایل دي چې د شارټ سرکټ او اورلوډ سرکټ په صورت کې زمونږ د وایرنګ او د هر قسم برقي وسایلو حفاظت او ساتنه کوي. د اورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې ټیپ کیږي او بنديږي او ورسره زمونږ د کورنۍ او ماشومانو حفاظت او ساتنه کوي. او کچېرې مونږ خپل برقي لوډونو ته ام سی بي بریکر نصب او کنیکشن نکو، نو زمونږ هر قسم برقي وسایل چې په برق او برېښنا باندې چلیږي د اورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې هټ کېږي، ګرميږي، سوځي او له منځه ځي. او ورسره زمونږ وایرنګ چې مونږ انسټالیشن کړی دی دا هم هټ کېږي او ګرميږي او سوځي. او د دې سره زمونږ د کورنیو د خطر لامل ګرځي. نو ام سی بي بریکر هر قسم برقي وایرنګ او انسټالیشن ته ډېری لازم او ضروری دی، باید چې ورته نصب او کنیکشن شي. راځو د ام سی بي بریکر ډولونو ته. عموما ام سی بي بریکر په 15 ډوله دي چې عبارت دي: بی ټیپ ام سی بي، سی ټیپ ام سی بي، ډي ټیپ ام سی بي، کې ټیپ ام سی بي او زیډ ټیپ ام سی بي. او زموږ د کورونو د لوډونو لپاره غوره ام سی بي نه عبارت دي د بی ټیپ ام سی بي څخه او سی ټیپ ام سی بي څخه. عموما بی ټیپ ام سی بي د بلپونو، راډونو، سکرین او داسې نور برقي سامان آلاتو لپاره استعمالیږي. او سی ټیپ ام سی بي عموما د انډکټیو لوډ لپاره لکه پکې واشنګ ماشین، موټر او داسې نور برقي سامان آلاتو لپاره استعمالیږي. نو دوستانو، تاسو کولی شئ دغه دوه قسمه یا دوه ډوله ام سی بي بریکرو څخه د خپل کورونو، دفترونو او دکانونو برقي فټنګ ته نصب او کنیکشن کړئ، ترڅو د اورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې اپ او ټریپ شي او ستاسو د برقي سامان آلاتو او برقي وایرنګ او ستاسو د ځانونو او کورنیو او مالونو حفاظت وکړي. نو دوستانو، دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ام سی بي بریکرو د اهمیت او فایدو پر رابطه باندې وا. دوستانو، که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره، ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. نو دوستانو، ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.